السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه کې به تاسو د واتساپ یو ډېر خوندور پټ سټینګ در وښیم چې دغه سټینګ په هر واتساپ کې له ځانه ستا او کیدای شي تر دا اوسه پورې تاسو له دغه سټینګ څخه فایده نه وي اخیستې. خو دوستانو اوس مثال کې چېرې تاسو په واتساپ کې له یو چا سره پرسونل خبرې کوئ، شخصي خبرې کوئ او تاسو نه غواړئ چې هغه پرسونل خبرې، هغه پرسونل چیټ دی بل څوک ستاسو په واتساپ کې وګوري، نو اوس تاسو دغه سټینګ په خپل واتساپ کې کولی شئ. د دغه سټینګ په ذریعه سره تاسو په خپل واتساپ کې پرسونل خبرې، پرسونل چیټ پټولی شئ. بیا چې هر څوک له تاسو څخه موبایل واخلي او کله چې هغه ستاسو په موبایل کې واتساپ خلاص کړي، نو هغه ته به نورې ټولې خبرې راړوي او کومې خبرې چې تاسو پټې کړې وي صرف په هغه خبرې نه ورته راړوي. نو دوستانو دغه سټینګ په واتساپ کې له ځانه ستا ډېر خوندور سټینګ ده. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې چې فایده واخلي. نو نور وخت مو نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو اول البته تاسو په خپل موبایل کې واتساپ خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې واتساپ خلاص کړئ، دلته به تاسو د هغه کس چیټ راواړوئ له چا سره تاسو پرسونل خبرې کړې وي، له چا سره تاسو شخصي خبرې کړې وي او اوس تاسو غواړئ چې د ده چیټ پټ کړئ، د ده خبرې پټې کړئ. اوس مثال ما له دغه نظر سره پرسونل خبرې کړې دي، شخصي خبرې مې کړې دي، اوس زه غواړم د ده چیټ پټ کړم، د ده خبرې پټې کړم. نو دا به زه څنګه کوم؟ نو ډېر اسانه ده، سمپل به تاسو د په چیټ باندې درکړم 2-3 سکنډه کلیک ونیسئ. کله چې تاسو په هغه چیټ باندې 2-3 سکنډه کلیک ونیسئ، ګوره ټیک مارک په ولګېدی، پورته له موږ سره یو اپشن راځي د ارکیو چیټ په نامه باندې. په دغه ارکیو چیټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ارکیو چیټ باندې کلیک وکړئ، نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ چې له نظر سره چې ما کوم چیټ کړی و هغه ټوټل له دغه ځای څخه غایب سو، پټ سو. نو اوس هر څوک له تاسو موبایل واخلي او کله چې د واتساپ راواړوي، نور به ګورو ټولې خبرې درته راړوي، ټول چیټ به راړوي، خو خالي هغه د نظر والا به نه راړوي. نو بیا که چیرې تاسو راوستی، تاسو به څنګه راولئ؟ تاسو به لاندې راسئ. کله چې تاسو اخري ته راسئ، اخري ته له موږ سره اپشن راځي د ارکیوډ په نامه باندې. په دغه ارکیوډ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ارکیوډ باندې کلیک وکړئ، دلته چې تاسو د هر چا چیټ ارکیوډ کړی وي، پټ کړی وي، هغه به تاسو ته دلته راواړوي. اوس کوم چیرې بیرته شو کوئ، بیرته مو ښکاره کوئ، سمپل به تاسو بیرته کلیک په ونیسئ. ګورې دلته تاسو کتلی یم چې خالي دلته کلیک په کوئ، لږ ور له تاسو له دغه سره خبرې کوئ، وایس میسجان ورسره کوئ، ټلیفون ورسره کوئ، بیرته ځینې راوځي. ګورئ دا چیټ چې د هغه په ارکیوډ کې د هغه پټ ده. کوم چیرې بیرته ښکاره کوئ، بیا به څنګه کوئ؟ سمپل به تاسو د په چیټ باندې کلیک ونیسئ، پورته له موږ سره اپشن راځي ان ارکیو چیټ. په دغه ان ارکیو چیټ باندې به تاسو کلیک وکړئ، بیرته به د دې چیټ چې د هغه واتساپ ته راسئ، نو بیا یې هر څوک دلته کتلی شي. نو دوستانو ډېر خوندور سټینګ ده. نو کیدای شي تاسو تر اوسه پورې له دغه سټینګ څخه په واتساپ کې فایده نه وي اخیستې. نو کوم چیرې ویډیو خوښ شوي، ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاویک په نور ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.